اسلامی تاریخ. اسلامی تاریخ دا د هغې رڼا رښتینی انځور دی چې د جهالت په توره شپه کې له مکې مکرمې راپورته شوه. د بشریت د ستر ژغورونکي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له مبارک میلاد څخه تر یوې داسې امپراتورۍ پورې چې د نړۍ په نږدې ټولو براعظمونو کې د عدالت توغ ورپاوه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هله ده چې د ژوند په ټولو چارو کې به د الله جل جلاله د دین پابند واوسئ، آرام او سوکاله ژوند به ولرئ او د خپرونې تر پایه راسره ملو واوسئ. په همدې هیله پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. مخکې له دې چې موږ او تاسې اصلي مضمون او موخې ته داخل شو، نو اړینه راته ښکاري چې موږ او تاسې یوه مقدمه ولرو. له هغه وروسته به انشاء الله تعالی موږ او تاسې په خپل اصلي مضمون باندې پیل وکړو چې هغه اسلامي تاریخ دی. درنو متدینو ورونو او خویندو، دا د الله جل جلاله سنت او تګلاره ده چې د هر ظالم، جابر او سرکش لپاره خپل سرښندونکي رالیږي. د هغو کمزورو، بېوزلو او په ظاهري شکل وروسته پاتې خلکو په لاس ستر طاقتونه، قوتونه او په مادي امکاناتو باندې مجهز لښکرې په ګونډو کوي، تس نس کوي، تر خاورو لاندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د عبرت درس ترې پرېږدي. نو تاریخ هم د همداسې خلکو د عبرت یو درس دی چې موږ ته راپاتې دی. تاریخ موږ ته د پخوانیو خلکو د عروج او زوال لاملونه راپه ګوته کوي او د هغوی فعالیتونه، وړتیاوې، ځانګړتیاوې او پرمختګونه راښایي چې څنګه هغوی لوړو پوړیو ته رسېدلي ول، څنګه خپل وروسته پاتې حالت ته هغوی بدلون ورکړ او بیا ولې له هغه تمدن او پرمختللي حالت څخه د زوال او ړنګېدو په لوري باندې رهي شول. اوس د هغو خلکو له تجربو څخه څنګه موږ ګټه اخیستلی شو؟ له هغو څخه کومې تېروتنې شوي وې چې له امله یې د غلامۍ تورې زولنې په غاړه کې پرېوتې او تر اوسه پورې چې کلونه دوی د پردیو تر زور، زیاتي او ظلم لاندې پاتې دي. دې حالت ته ولې دوی مجبور شول؟ ورونو، تاریخ نوي نسل ته د علم، پوهې، ورورولۍ، یووالي، زړورتیا، شجاعت، پرمختګ او نوښت درس ورښایي او په دې ګړنګونو کې ورته د رڼا ډیوې په لاس ورکوي او د دښمنانو له اشغال او استعمار څخه د ازادۍ روح ورکې پوکوي. د احساس، غیرت او انتقام اخیستو جذبه راپاروي او د خپلو له لاسه وتلو اسلامي خاورو او دین په ساتنه د نیکونو او اجدادو سرښندنې، قربانۍ او اشغالګرو دښمنانو ته د شرموونکو ماتو ورکولو د حماسو او ولولو داستانونه او پیښې مخې ته ورږدي او ځوان نسل د خپلو نیکونو زنګ وهلو تورو را اخیستو او د هر ډول ظالمو او اشغالګرو سره د مبارزې لپاره هڅوي او د له لاسه تللیو ازادیو او حریت لاسته راوړلو لپاره یې راژوندی کوي. دا پیښې مسلمان ځوان نسل ته هغه تاریخ وریادوي چې تر 800 کلونو پورې پر اندلس یا اوسنۍ هسپانیا او پرتګال، ټوله افریقا او زیاته برخه آسیا باندې هغو واکمني وکړه. هغه تاریخ چې هند ته تر 400 کالو پورې د اسلام په زرینو احکامو ښکلا ورکړې وه. همدارنګه هغه تاریخ چې د منځنیو پیړیو په جهالت، ناپوهۍ، له تمدن او ټکنالوژۍ څخه په تورو تیارو کې وروسته پاتې اوسنۍ اروپا یې د پوهې، رڼا او تمدن په ډیوو باندې روښانه کړه.
هغه اروپا چې اوس په خپل تمدن نازیږي او په ټوله نړۍ یې راج او باج چلیږي، هغه اروپا چې تر اوسه په پوهنتونونو کې د اسلامي نړۍ د سترو علماو کتابونه لوستل کیږي، لکه مشهور قانون پوه ابن خلدون، پیاوړی فیلسوف ابن رشد، لومړنی جغرافیه پوه او د ځمکې د کورې نوښتګر ابو عبدالله الادریسي، د طب علم نابغه محمد بن زکریا رازی، ستر مسلمان کیمیا پوه جابر بن حیان چې هغه وخت اروپایانو کیمیا او ریاضي نه پیژندل. اروپایان دغه عالم ځان ته منسوبوي او د ګیبر په نامه یادوي، مګر دا همدغه جابر بن حیان دی. ثابت بن قره چې د لومړي ځل لپاره په ریاضي، حساب، الجبر او مثلثاتو کې اصول او قواعد کېښودل، او مشهور ریاضي پوه محمد بن موسی چې په ریاضي او الجبر کې فرمولونه د یادونې وړ دي. د دې علماو کتابونه او لیکنې یې خپلو ژبو ته هغوی وژباړلې، او د دې پر ځای چې د مسلمان نوم یاد شي نو د خپلو کسانو نومونه یې پرې کېښودل، چې متاسفانه اوس هم د مسلمانانو په پوهنتونونو کې د دې پر ځای چې تحقیق او څېړنه وشي چې دغه فرموله چا کشف کړې، آیا دا مسلمان وو او که غیر مسلمان. که چېرته مسلمان وي نو د هغو مسلمانو علماو هغه زحمتونه چې ښکلي دي د هغو یادونه نه کیږي، بلکې اروپایانو دغه علمي غلاوې کړې چې اصلا د مسلمانانو نوښت وو. دا ټولې پیښې هغه تاریخ موږ ته رایادوي چې د اروپا محصلین او زده کوونکي به بغداد، کوفه، مصر او اندلس ته د زده کړو لپاره ورتلل، او د مسلمانانو له علماو څخه به یې د پوهې په زده کولو باندې ډیر فخر کاوه، مګر په ډیر تاسف چې د تمدن هغه دوره مو دومره کمزوري شوه چې د دې پر ځای چې هغوی زموږ ملکونو ته په هغه ډول باندې راشي، برعکس د مسلمانانو ځوانان اروپا ته ځي او د هغوی په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي. اروپا که د اسلامي امت هر فرد ته په خپلو پوهنتونونو کې ځای ورکړي، تر ماسترۍ او دکتورا پورې یې ورسوي، نو بیا به هم هیڅ کله د مسلمانانو دغه احسان او لورینې پور پرې نه کړي کومه پوهه او رڼا چې مسلمانانو اروپا ته ورکړې وه، چې د هماغې پوهې او رڼا له برکته اروپا د رڼاګانو او ښکلاګانو ښار ګرځېدلی دی. په دې خبرې خپله اروپایي پوهان او عالمان هم ګواهي ورکوي، مګر که چیرې څو پیړۍ مخکې تاریخونه موږ راواړوو نو د تاریخ په پاڼو باندې به د مسلمانانو ډېرې بېغورۍ ووینو. له هغه وروسته چې مسلمانانو علم ته شا کړه، خپل ارزښتونه یې له یاده وایستل، نو اروپایانو د پرمختګ او علم په لور باندې مخه کړه، او د مسلمانو علماو له علم څخه یې خپله ګټه واخیستله. مګر مسلمانانو د زوال په لوري باندې حرکت وکړ، له ټکنالوژۍ او تمدن څخه وروسته پاتې شول، غمونو، مشکلاتو، جګړو او اختلافاتو د مسلمانانو په منځ کې پیل وکړ. د واک، چوکۍ او سلطنت پر سر یې خپلمنځي جنګونه شروع کړل، او له همدې عمله اسلامي امت ټوټې ټوټې شو او هر څه له لاسه ورکړل. له کومې ورځې چې مسلمانان په خواهشاتو او دنیوي خوندونو کې اخته شول، او له کومې ورځې چې مسلمانان په فروعي اختلافاتو کې اخته شول، له کومې ورځې چې د خپلو پلرونو او نیکونو لاره یې پرېښې، همدارنګه له کومې ورځې چې له مرګه وویرېدل او د جهاد سپېڅلې لارې پرېښوده او د پردیو تقلید یې شروع کړ، نو په بدل کې الله جل جلاله ورته د ذلت او غلامۍ ژوند ورکړ، او له هر لوري کفار او دښمنان پرې داسې راتویږي لکه وږي لیوان چې د ګډو او وزو پر رمه باندې حمله کوي. که څه هم د کفارو، بهرانیانو او نورو کړیو د لاسوهنو او په اسلامي هیوادونو کې د پردیو په لاس روزل شویو او واک ته رسول شویو واکمنانو د نااهلۍ او فساد لامل هم وو چې دې حد ته یې ورسول. تاریخ هیڅ کله پټ نه پاتې کیږي او هر څه په خپلو زرینو پاڼو پرېږدي. نو له دې ټولو پورتنیو خبرو څخه موخه دا ده که په اوس وخت کې
په هر ځای کې موږ ته یو څوک راپاڅېږي او موږ ته خاینان د اتلانو په نوم او اتلان د خاینانو په نومونو باندې راوپېژني، نو دې ته باید ټول مسلمان ځوان نسل هوښیار او بیدار واوسیږي، د خپل ویښ ملت ویښ ضمیرونه او هغه څیرې وپېژني، په تاریخ یې باخبره واوسي او کارنامې تر نظر تیرې کړي چې د تاریخ په اوږدو کې اسلام ته بریاوې راوړې او د اسلام نوم د تاریخ په پاڼو کې پرې لوړ لیکل شوی دی. همدارنګه د مسلمانانو په منځ کې مسلمان ځوان نسل دا باید زده کړي او په دې باندې باید وپوهیږي چې د مسلمانانو له تیر تاریخ او رښتینو پیښو څخه څه ډول د اسلام په ګټه باندې خپل تاریخ ولیکي او څه ډول له هغو منفي کړنو څخه چې په تیرو اسلامي تاریخونو کې تکرار شوي دي مخنیوی وکړي. که چېرته موږ د اسلام تاریخ ته ور وګرځو، د آدم علیه السلام له پیدایښته الله جل جلاله خپلو بندګانو ته د لارښوونې مطالب د خپلو استازو په وسیله باندې را استولي دي. دوی یې له زیانمنو شیانو منع کړي او د ګټورو په لور یې هڅولي او پرې مامور کړي دي. خو شیطان یې په وړاندې باندې تل خپلې هلې ځلې جاري ساتلې، انسان یې تل له سمو لارو څخه بدو لارو ته کاږلی او په زړه کې یې ورته وسواس او اندېښنې اچولي دي. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د خپل کتاب قرآن عظیم الشان د نازلېدو په مهال باندې د سورة آل عمران د 115 نمبر کې د انساني ژوند هغه ټوله فلسفه او تګلاره معلومه شوې ده او د بریالیتوب راز ورکې څرګند شوی دی چې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. که چېرته د قرآن عظیم الشان په دې آیت شریف کې تدبر او فکر وشي، نو په دې آیت سره د ژوند مفهوم او قاعده په خورا څرګنده توګه رابرسېره شوې ده. یعنی هر چا چې ځان د دوزخ له اوره وساته او جنت ته ننوت، نو همدا بریالی دی. نو اوس که چا د الله جل جلاله او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوامرو او نواهیو ته پام وکړ، نو ښکاره خبره ده چې بریالی دی. اسلافو دا کار تر ډیره پر ځان باندې عملي کړی وو، ځکه خو د خپل اسلامي دښمن له دسیسو او توطیو څخه په امن کې وو. هغوی هغه څه چې له اسلامي دښمن سره د کړنو او چلند په اړه ورته ویل شوي وو کټ مټ په ځان عملي کول. هماغه وخت شیطان او پلویان یې ورځ تر بلې د مسلمانانو د ایمانونو په زیاتېدو او پیاوړي کېدو سره په شا کېدل. دوی له اسلامي نړۍ کډه وکړه، داسې کډه چې بیرته یې د مسلمانانو سیمو ته د راستنېدو تمه هم نه درلوده. په کډوالو سیمو کې کار پیل کړ، هلته یې ځان ته نوي پیروان او مریدان پیدا کړل. هغه مریدان چې د کفارو لخوا روزل کېدل په انساني جامه کې شیاطین ول، هغوی له پخوا راهیسې د همداسې یو رهبر او لارښود په تمه وو. له بلې خوا دلته مسلمانان د خپل دښمن په کډه کېدو سره بېغوره شوي وو. د خپلو اسلافو په پلونو یې قدم نه کېښود. له مشرکینو او نورو د اسلام له دښمنانو سره یې د برخورد په اړه د الله جل جلاله د اوامرو په تګلارې عمل ونه کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بهرني سیاست یې کار وانه خیست، الهي ستراتیژیو ته ارزښت ورنه کړ، ډیر مسائل یې بابیزه وګڼل، تر دې چې په ننني سرګردانه برخلیک باندې اخته شول. که د نن ورځې اسلامي معاصر تاریخ وګورو، نو اسلامي نړۍ د شیطانی کفري نړۍ له دسیسو هر ورځ په اور کې سوځي، آرام ورځ او ژوند نه لري، او بالاخره دومره په دسیسو او توطیو کې راګیر او ورکړي دي چې د خپل رب جل جلاله په سمه توګه فردي عبادات او پالنه هم نشي کولای. او که چیرته په همدې حق باندې د اسلام د تاریخ نورې پاڼې هم راواړوو، نو د انسان له پیدایښت سره سم شیطان او د شیطان ملګرو په ځانګړي ډول له مسلمان او قوي ایمان خاوندانو سره دښمني له پیله تر اوسه پورې جاري ساتلې ده. که چیرته د آدم علیه السلام پیدایښت ته ور وګرځو،
چې کله الله جل جلاله اراده وکړه چې په ځمکه کې خپل خلیفه پیدا کړي او الله جل جلاله په خپل لوړ حکمت سره دا نعمت یعنی کرامت حضرت آدم علیه السلام او د هغې اولادې ته ورکړ. لکه څرنګه چې د قرآن کریم اسراء سورت په 80 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بني آدم، یعنی په یقین سره مو د آدم اولادې ته کرامت ورکړ. نو کله چې آدم علیه السلام پیدا سو، ملائکو ته په هغه وخت کې الله جل جلاله امر وکړ چې د خلیفه ته سجده وکړي. په هغه وخت کې ټولو ملائکو سجده وکړه، خو ابلیس د کبر له امله له سجده کولو سرغړونه وکړه. د ابلیس تکبر له الهي رحمت څخه د هغه د شړلو لامل شو. ابلیس له الله جل جلاله څخه د محشر تر ورځې پورې د هغه د ژوندي پاتې کېدو او د بني آدمو د ګمراه کولو فرصت وغوښت، او مهربانه ذات الله جل جلاله هغه ته تر ټاکلې مودې پورې وخت ورکړ. ابلیس په جنت کې حضرت آدم علیه السلام او د هغه مېرمن بیبي حوا ته وسوسه ور واچوله څو هغې ونې ته ورنږدې شي چې دوی ترې منع شوي وو. د پروردګار د امر نافرماني له جنت څخه د هغوی د وتلو لامل شو او ځمکې ته راولېږل شول. آدم علیه السلام او بیبي حوا د ځمکې په سر خپل لومړنی ژوند پیل کړ او الله جل جلاله په هماغه وخت کې د ژوند څرنګوالي ته په کتو باندې ورته په لاسو صحیفو کې الهي لارښوونې د ژوند د طریقې د څرنګوالي او درک لپاره ولېږلې. د آدم علیه السلام نسل د وخت په تېرېدو سره زیات شو او د ځمکې پر مخ باندې خواره شول. الله جل جلاله په خپل لوړ حکمت او مکاني زمانی او د ژوند د طریقې د تکامل سره روښانه لارښوونې د پیغمبرانو علیهم السلام په واسطه بني آدمو ته را استولې چې ورته دین ویل کېده. قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا چې زموږ مقدمه اوږده نشي او بحث مو د تاریخ نورو څنډو ته ونه غځېږي، نو پیل کوو په خپله اړینه موضوع باندې چې هغه اسلامي تاریخ دی. ورونو، د نړۍ پر مخ ډېر تمدنونه او تاریخونه موجود دي او هر څوک د خپل تمدن، دین او تاریخي پس منظرونو ته په کتو باندې خپل کتابونه او منهجونه لري. خدا چې تاریخ ډېر ارزښت لري او په ځانګړي ډول اسلامي تاریخ موږ او تاسو ته خورا ډېر ارزښت لري چې دا علم یو ډېر عزتمن او شریفانه علم دی. لکه څرنګه چې ابن خلدون هم د خپلې مقدمې په 13مه صفحه کې لیکي چې د تاریخ علم یو عزتمن او د لوړې کچې ډېر ګټور او د شریفانه موخې لرونکی فن دی، ځکه چې دا موږ ته د تیرو وختونو او قومونو پیښې او حالات بیانوي. د پیغمبرانو علیهم السلام پر کړو وړو او عادتونو مو خبروي او په حکومتونو او سیاستونو کې د پاچاهانو د وضع په باب موږ ته معلومات راکوي چې که څوک په کومه دیني او یا دنیاوي برخه کې د هغوی پر پله باندې درومي، نو له دې تاریخ څخه بشپړه ګټه واخلي. دا چې اسلامي تاریخ د مختلفو علماء کرامو لخوا څخه په مختلفو بابونو او موضوعاتو باندې راڅرخېدلی. ځینو علماو د اسلام تاریخ له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه مخکې له آدم علیه السلام څخه پیل کړی دی، او ځینو علماو بیا د اسلام تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نبوت څخه پیل کړی او اسلامي تاریخ یې په 6 پړاوونو باندې تقسیم کړی دی. که چیرته د اسلامي تاریخ مشهور او معتمد کتابونه او حوالی راواړول شي لکه ابن کثیر، امام ذهبي، ابن الاثیر او داسې نور علما، نو په هغو کتابونو کې هم موږ د اسلام تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نبوت څخه نیولې بیا تر عثماني خلافت پورې په خلاصه اجمالي یا تفصیلي ډول باندې تر بحث، تحقیق او څېړنې لاندې نیولی شو. د اسلامي تاریخ زموږ او ستاسې لومړنی بحث به
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت چې د تاریخ په کتابونو کې د 610 میلادي کال نه تر 632 میلادي کال پورې یاد شوی دی پیلیږي، چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت، مکی دور، هجرت، مدني دور او رحلت چې په 632 میلادي کال کې شوی دی رانغاړو. او په دوهم پړاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وروسته د خلفای راشدینو دوره وه چې له 632 میلادي کال څخه پیل بیا تر 661 میلادي کال پورې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوره چې 2 کاله دوام وکړ، چې په هغو کې ډېرې جګړې هم رامنځته شوې او قرآن کریم هم ورکې راجمع شو. بله دوره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ده چې 10 کاله دوام وکړ، چې د فارس او روم تر پولو پورې د اسلام رڼاوې ورسېدې. او همدارنګه په دغه دوم پړاو کې بیا له حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت دوره ده چې 12 کاله دوام وکړ، چې په دې دوره کې لوی کار دا و چې د قرآن کریم ټولې نسخې راټولې شوې او یوه نسخه ترې جوړه شوه، چې نور ډېر کارونه هم په دې دوره کې ترسره شوي دي چې هغه به په تفصیل سره بیا په خپل نوبت کې تاسو قدرمنو ته وړاندې شي. او څلورمه دوره په دغه دوم پړاو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دوره ده چې 15 کاله دوام وکړ، چې په دې دوره کې د فتنو جګړې هم رامنځته شوې. او له حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه وروسته بیا د امت ویش پیل شو. په دریم پړاو کې به زموږ او ستاسې بحث د بني امیه په اسلامي خلافت باندې وي، چې دا یوه ډېره زرینه او د اسلامي تاریخ د راسته راوړنو ډکه دوره وه چې له 661 میلادي کال څخه تر 250 میلادي کال پورې دوام وکړ، او د دې خلافت مرکز دمشق و. په دې دوره کې اسلام تر اندلس یا اوسنۍ هسپانیا او پرتګال، افریقا او ختیځ آسیا پورې ورسید. او د دې دورې مشهور خلیفه چې هر مسلمان له نوم سره بلد دی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د یو عادل خلیفه په توګه به موږ په هغه باندې هم ډیر بحث او څېړنه ولرو. په څلورم پړاو کې بیا له اموي خلافت څخه وروسته عباسي خلافت دی چې له 250 میلادي کال څخه تر 1258 میلادي کال پورې دوام وکړ. د دې خلافت مرکز هم بغداد و. د علم، فلسفې او تمدن زمانه وه، او دا هم په اسلامي خلافتونو او حکومتونو کې یو زرین دوران و. د دې دوران مشهور پوهان امام ابو حنیفه رحمه الله، همدارنګه امام شافعي، ابن سینا، فارابي او نور و، چې دا دوره بیا په ډیر وحشت سره د مغولو لخوا په 1258 میلادي کال کې له منځه ولاړه. له هغه څخه وروسته به بیا په 5م پړاو کې زموږ او ستاسې بحث په مختلفو اسلامي سلطنتونو باندې وي، لکه فاطمیان، ایوبیان، سلجوقیان، مغول، ممالک، تیموریان او نور. ورونو، دا چې دغه برخه زموږ او ستاسې د پیل او مقدمې برخه وه، نو انشاء الله تعالی پر روانه برخه کې به زموږ او ستاسې بحث د اسلامي تاریخ له لومړۍ موضوع څخه پیلیږي، او بیا به په تفصیل سره هره برخه له معتمدو منابعو څخه تاسو قدرمنو ته وړاندې شي انشاء الله تعالی. هیله ده چې دا جذابه، رښتینې، له پندونو او عبرتونو څخه ډکه لړۍ هم تر پایه راسره بدرګه کړي، او دا چې اسلامي تاریخ ډیر مهم پړاوونه لري، نو په اوس وخت کې هم که د مسلمانانو مشران دي یا کشران، که ښځې دي یا ماشومان، ټولو دې دورو څخه ګټه اخیستلی شي. هغه د عروج او انحطاط عوامل په دې کې رانغاړل شوي دي، او ډېرې اړینې تبصرې به هم د دې تاریخ په مختلفو برخو کې تاسو قدرمنو ته وړاندې سي انشاء الله تعالی.